السلام علیکم. ډیرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو، دی وخت کې په قومي اسمبلی کې مونږ موجود یو او فضل الله امزوي مرګرو رانیول دی. یو څو شعرونه ترې ریکارډ کوم د یوټیوب چینل لپاره. ډیره زیاته مننه کیسر خاکی او د دې ټولو ملګرو مننه کوو. یو څو شعرونه ورته وامه مایک کې یوازې او که نه ځي. د پاکستان د سر ښار اسلام آباد کې په پارلمان کې دننه ولاړ یو، چرته چې د دې وطن آئین جوړیږي، چرته چې د دې وطن قانون جوړیږي، چرته چې هغه خلک ناست چې کم مونږ ولا ووټ ورکو بیا دې ځای ته راشي. د دلته ولاړ یو دوه شعرونه وام د سراج الدین سراج صاحب. یو شعر چې که برباد دی کور زما استاد مینې، که برباد دی کور زما استاد مینې، که آباد دی نو آباد اسلام آباد دی. او د لږې ځمکې لږ اسمان پورې راغلی سړی، زه د خپل ځانه تر خپل ځان پورې راغلی سړی. او زه در مسجده د سجدو په ارمان تلی یو څوک، زه در شرابو در دکان پورې راغلی سړی. او زه د آباد اسلام آباد نه خپلو اوښکو سره، زه در برباد وزیرستان پورې راغلی سړی. زه د آباد اسلام آباد نه خپلو اوښکو سره، زه د برباد وزیرستان پورې راغلی سړی. په سوسو وار د جنگ استون هغه پښتون بې سکون، په سوسو وار د جنگ استون هغه پښتون بې سکون، په سوسو وار فخر افغان پورې راغلی سړی. او زه یو ساده باده ممتاز د اورګزو د سیمې، زه یو ساده باده ممتاز د اورګزو د سیمې، زه په ډېر پام در غني خان پورې راغلی سړی. ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو. کتابه د دا ووامه چې ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه، نرم خوراک سخت را باندې ولګي، او ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه ښکلی شم خو وخت را باندې ولګي. او بله کتابه تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ، موږ په زمرودو کې تاوان وکړو. او نور د تیاره څه شعرونه ووامه، دا به ته ووامه چې د فکر لیونی نه یم جانانه، زه لا دومره لوی سړی نه یم جانانه. او شهریت مې قومیت داسې مپلوچ که لکه زه چې افغانی نه یم جانانه. او امان الله د کوټې را روان دی، نو اشتیاقه د کوټې په زړه ټوټې ټوټې را پسې دي را روان ډلې ډلې رقیبان، بلا ډلې ډلې خلک را روان دي. ټولو ډېره زیاته مننه کوو. هم په دغه شعرونو سره ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.